ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنت نه ورکو، د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه، او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه، جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم. وی څه خبره؟ وی په خدای مین یم، که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم، کني والله کې مسلمان. اوس امام فخر الدین رازی ډکې سوچ کوي چې اے بار الہ، دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه اوس تا ته وایم چې دته ځان وښایم. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه، القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي. امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي راته، منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغسته، چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکړه، اوس تا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شم. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی، څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وایي چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمي چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ورته کېږي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ مولانا تنویر رحمت الله علیه ډېر لوی سړی، ډېر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وویل چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، اسانه. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده، او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ د عمل څه عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا. زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرګ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده.